چشپا ورځ پیرا وریږي رحمتونه بسیار چشپا ورځ پیرا وریږي رحمتونه بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. د دنک ټي وي ډیرو ګرانو کتونکو السلام علیکم. امید دی چې روغ او جوړ به څنګه چې مخکې مونږه بار بار دغه یو خبره کړې ده چې دنک ټي وي ته دا یو اعزاز حاصل دی چې دی په مختلفو شخصیاتو پسې په مختلفو هنرمندانو پسې ګرځي او هغه سکرین ته راولي او تاسو سره یې معرفي کوي. همدغه سلسله کې نن مونږه بالاګړې ته راغلي یو. نن مونږ سره دا ښکلې ښکلې نعتخوانان صاحبان ناست دي، د دې سره خبرې کوو او بیا خاص کر د جی کوم استاد دی ابو سعید صاحب د دې پیژنګلو سره کوو، د دې نعتونه درته اورو. تاسو پروګرام تر اخره پورې ګورئ او خوند او مزه ترې اخلئ. اول خو جي ستاسو ډېره مننه کوو چې مونږ له وخت راکړو او مونږ سره په پروګرام کې شریک شوې. زمونږ کتونکو سره خو تاسو خپله پیژنګلو شریکه کړئ چې د کوم ځای او نعتخواني ته دا کوم وخت نه کوئ، خپله شاعري کوئ که نه زیاتره کلامونه د بل وایي، مطلب پوره پیژنګلو ورسره شریکه کړئ نو کتونکي به ترې خبر شي. جی ډېره مننه جناب عبدالرحمن صاحب. ګرانو کتونکو ټولو نه وړاندې زه د دنک ټي وي له اړخه د جناب عبدالرحمن صاحب او هغې سره د راغلي ملګري جناب حدید خان د هغې شکریه ادا کوم چې موږ له وخت راکړو، موږ سره کېناستلو او زموږ دا غږ یې تاسو ته در رسو. زه د دې ډېر مشکور یم او د دې راتګ د الله رب العزت زموږ ټولو دپاره د خیر باعث وګرځي. جناب عبدالرحمن صاحب سوال وکړه چې دا نعتخواني تاسو د کوم وخت نه کوئ. نو نعتخواني او خو زه به دا ووایم چې یو موروثي نعتخوان یم، د والد صاحب زموږ فن او د شعر و شاعرۍ او د نعتخوانۍ نو هغه موږ ته میراث کې دا فن پاتې شوی دی او بیا رفته رفته د شعر و شاعره د آغاز ما د شپږم جماعت نه کړی، لا ډېر ماشوم وم او هغه ما لومبی نعت جوړ کړی و: پناه لیدلې مخ د زه ګله شیدا یم، اوښیه بشر دی راته ستا د لیدو په تمنا یم. او بیا داسې غزلیات وغیره وغیره په هر صنف باندې الحمدلله ما کار کړی دی. او د نعتخوانۍ باقاعده آغاز دا خو زموږ یو خانداني خاصه و، الله رب العزت په موږ باندې دا یو انعام کړی، خو بیا باقاعده چې ما د نعتخوانۍ ته ژوند وقف کړی دی او ستړی پکې کوم نو د 2015 نه ما مستقل نعتخوانۍ ته ځان ورغورځولی دی. د نبي علیه صلات وسلام مبارک دا مدح سرایي چې کوم دی نو دا ما د ژوند سره یو لازم ملزوم څیز ګڼلی دی. نو خپله شاعري م کوم الحمدلله او ورسره د خپلو مشرانو د جناب حضرت مولانا شاعر شاه جهان استاد چې زما والد صاحب و د هغې اشعار خلکو ته اورم، د خپل تره محترم جناب مولانا محمد امین جان صاحب د هغې اشعار اورم او د پښتو د ژبې یو ستر نعتیه شاعر چې هغې په هر صنف باندې ډېر ښایسته کار کړی دی، هر یو کلام د هغې لاجوابه دی، جناب حضرت مولانا عبدالله صاحب مرحوم رحمت الله علیه او د هغې کلام هم وایم او ورسره دا زما ملګري دي. دوی خو ما ته د استاد نسبت کوي خو زه پکې استادي شاګردي نه کوم، دا زموږ ملګري دي او څومره چې زموږ نه استفاده حاصلېږي نو پکې مونږ د استادۍ شاګردۍ هغه خبره ختمه کړې ده. مونږ صرف دا وایو چې دا زموږ ملګري دي. نو د دې په شعر و شاعرۍ کې چې کوم دی نه هغه مونږ تصحیح کوو، هغه د تنقید نه وباسو او الحمدلله تاسو د اقبال جدون صاحب او د اکبر تاج صاحب د دې کلامونه واورېدلو، دا مونږ د تنقید نه ایستي دي الحمدلله په ښکلې کسوټۍ باندې مونږ دا تاسو ته پیش کړي دي. تاسو به د خپل تنقید په کسوټۍ باندې دا وتلی چې انشاءالله په دې کې به تاسو داسې خاص نه مومئ غلطي او د تنقید به په دې کې څه نه او انشاءالله چې دا سلسله به وړاندې رواني، الله رب العزت په زندګو کې خیر او برکت واچي نو انشاءالله العزیز تر مرګه پورې به زمونږ دا شغل دا پیشه وي چې په هر میدان باندې زمونږ پیژنګلو چې د هغه په نعت باندې د انشاءالله العزیز د آقا علیه السلام د مدح سرایي به مونږ کوو. څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ووایئ چې زه خپله شاعري م کوم، نو تر دې وخته ستاسو د شاعرۍ څه کتاب چاپ دی که نه دی چاپ؟ یاره جي ما کتاب ځکه نه دی چاپ کړی چې زه خپلو اشعارو ته ګورم
نو چې پرون ما لیکلي یو زه ورته نن ګورم نو هغې کې ماته څه ناڅه کچوالی وښکاري نو هغې کې زه تصحیح وکړم بیا بله ورځ چې ګورم نو بیا پکې تصحیح وکړم په هر کلام کې زه چې ما څومره د بچپن نه د هلکوانیو نه لیکل کړي دي او هغه زه ګورم نو هغې کې زه وخت په وخت باندې بدلون کوم. صرف نعتیه او حمدیه کلمونه لیکي که نو د دې نه علاوه نور هم داسې چې کوم معاشرتي یا موږ رومانوي ورته وایو هغه شان کلامونه هم لیکي که نه صرف دغه حمد و نعت سره تعلق ساتي؟ یاره چې زیات تر خو نعت لیکم او په حیثیت د شاعر چې خلک ما پیژني د شاعرۍ په نوم باندې نو په هر صنف باندې ما لیکل کړي دي. ما چاربیته مې لیکلې ده، ما غزل لیکلې دی، ما په هر څه باندې لیکل کړي دي. لکه مطلب تبع ازمایي تاسو په هر یو هر یو سیز باندې جی الحمدلله چې زه به دا ووایم چې ملګري ما ته دا حوصله راکوي چې رستا اشعار معیاري دي او ستا کلام معیاري دي نو الحمدلله په دې باندې مطمئن یم. ما خپل اشعار د جناب فضل سبحان سیاس صاحب د نظر نیستی دي، هغې ما ته داد راکړی دی. جناب محمد رفیق آسی صاحب هغې له ما خپله ټوله شاعري وړې وه ځکه چې په دې دور کې زه د هغې نه ښه نقاد بل نه وینم. صحیح. نو هغې چې په یو حرف هغې کې چې کوم نه چینج نه دی راوستی وی چې یاره زه لکه د تنقید پکې څه نشته نو زه به په دې باندې څه تنقید وکړم او څه تصحیح پکې وکړم. صحیح. د بالا ګړی خوره چې دا د شاعرۍ په حواله باندې د ادب په حواله یو زرخیزه خوره ده څنګه چې تاسو د خپل والد صاحب ذکر وکړو شاه جهان استاد او دغه شان نور نو دلته نن سبا څومره شاعران به تقریبا چې هغه شعر و شاعري کوي او ښکلې کلامونه لیکي؟ جی الحمدلله په اوسني دور کې جناب خادم یوسفزی صاحب هغې په غزل کې یو ډېر لوی مقام حاصل کړی دی. هغې چې څنګه غزل لیکي نو یقینا چې داسې به کم شعرا یي چې هغه شان کلام به لیکي. او جناب مولانا امین جان صاحب هغې دي او محمد اقبال جدون صاحب دی، اکبر تاج صاحب د شهبازګړۍ سره تعلق ساتي. او زما لومبۍ اصلاح چې کړې ده نو هغه د محمد اقبال جدون صاحب والد صاحب جناب محمد زاهد صاحب الله رب العزت ته هر ډول کې په جنت کې هغې زما په غزل کې تصحیح کړې ده. په بحرونو باندې زه کم از کم هغې پوهې کړی یم. صحیح. او په سیلاب باندې او ما ته طریقه ښوولې ده چې یاره په دې طریقه باندې به ځان له چې کوم دی نو شعر برابرې. د بحر او وزن تاسو چې کومه خبره وکړو نو د بالا ګړی خپله داسې پښتو ادبي ټولنه شته دی چې هغې کې د نوې خلکو داسې روزنه کېږي او هغې ته هغه تصحیح کېږي که نه کېږي؟ او جی بالکل قامي ادبي جرګه ده دلته کې جناب خادم یوسفزی صاحب او جناب جمیل مفتون صاحب د هغې صدر او سیکرټري دي نو هغه هغې چلی او بل موږ خپل هم ډېر وخته پورې اوس دا لاکډاون نه مخکې پورې موږ به ملګري راغونډېدو او د دې دا کلامونه موږ د نظر نه ایستلو هغې کې به چې څه غلطي وه نو هغه به موږ په ګوته کوله هغه ته او د هغې تصحیح به م کوله. او الحمدلله دا د اکبر تاج صاحب کلام تاسو واورېدو چې یقینا تاسو به هم ترې متاثره شوي عبدالرحمن صاحب او څومره شایقین چې دي څومره اورېدونکي دي انشاءالله هغې به د دې نه متاثره کېږي. خبرې خو خوږې دي او قیمتي دي څومره خبرې چې موږ د ادب په حواله کوو یا د پښتو په حواله کوو یا د حمد و نعت په حواله کوو نو هغه وخت به ختم شي خبرې نه ختمېږي. او که زموږ کتونکو سره تاسو خپل یو کلام شریک کړئ نو د دې محفل د خوند به نور هم زیات شي. نو ما خو لومبۍ د دې سره شریک ما کلام و خپل کلام مې و هغه مې پیش کړو. زما یو بل کلام دی د حرمینو شریفانو په حوالې سره دی او هغه اورېدونکي ډېر زیات خوښوي انشاءالله هغه به ستاسو په خدمت کې عرض کړم ستاسو انشاءالله هغې نه محظوظ شي. چې ورته تلې وې مقام اعظم څنګه وه چې ورته تلې وې مقام اعظم څنګه وه د جنان کلي مدینه منور څنګه وه منور څنګه وه ډاډې مې د مشوې د الله په بیت الله شریف کې ډاډې مې مشوې د الله په بیت الله شریف کې حجر اسود صفا مروه مزدلفه څنګه وه حجر اسود صفا مروه مزدلفه څنګه وه د جنان کلي مدینه منوره څنګه وه منوره څنګه وه
چشپا ورځ پیرا وریږي رحمتونه بسیار چشپا ورځ پیرا وریږي رحمتونه بسیار چې تور غلا په غړې دلې د کعبه څنګه چې تور غلا په غړې دلې د کعبه څنګه د جنان کلی مدینہ منور څنګه منور څنګه داړي حرمنا بوتا پدرود سلام داړي حرمنا بوي تپ درود سلام چې عاشقان یاد وی هغه جنت څنګه د جنان کلی مدینہ منور څنګه منور څنګه چې ورته تلې وی مقام معظم څنګه د جنان کلی مدینہ منور څنګه منور څنګه یا د نبی پاک د صحابه بده سلام کړی وی د نبی پاک د صحابه بده سلام کړی وی د جنت البقی مرحوم مخبر څنګه د جنان کلی مدینہ منور څنګه منور څنګه ابو سعید وای تا گنبد خضرا ولیدو ابو سعید وای تا گنبد خضرا ولیدو د شین گنبد هغه دورای نظر څنګه د جنان کلی مدینہ منور څنګه منور څنګه چې ورته تلې وی مقام معظم څنګه د جنان کلی مدینہ منور څنګه منور څنګه دا وګت کلام دی ما تقریبا نیم کلام مې تنوي صرف هغه نمونه په تور باندې جزاک الله ډیر زیات خوند وکړو څنګه چې مونږ مخکې وی چې د حمد و نعت سره ستاسو تعلق دی نو دا شان نن سبا چې کوم یو غټه ایشو به ورته مونږ ووایو هغه د ختم نبوت ته مختلف خلک راپاسي او هغه د پیغمبرۍ دعوه کوي او څه مختلف خربې استعمالوي ستاسو ملګرو ستاسو په دغه حواله باندې څه کار کړی دی که نه دی کړی جی بالکل په دې باندې مونږ د خپل فن مظاهره کړې ده په محافلو کې هم کوو او دغه شانتې چې هر ځای کې هر محفل نو انشاءالله زمونږ پکې دا په اوچت اواز باندې دا نارې چې ختم نبوت زنده باد او قادیانی مردباد خصوصا د قادیانیت کې ډېره غټه فتنه راپورته شوې ده نو مونږ په دې باندې ډېر نظمونه ولیکلو چې کوم ځای پروګرام نو زه پکې د ختم نبوت په حواله سره خامخه نظم وایم او اوس چونکې زمونږ د مردان په سطح باندې په دغه اړه باندې یو فتنه راپورته شوله چې تفریق پیدا شه یو د تر اوسه پورې خو د ختم نبوت دپاره خبره کېده اوس پکې د امارت دپاره خبره کېږي نو په دې باندې مونږ ته لږه غونډه کې پریشاني ده که زما دا غږ دغه مشرانو ته ورسېده دا د امارت خبره چې تاسو کوئ نو دا د تنظیم په دننه خبرې دي او جی بالکل دا د تنظیم دننه خبرې دي خو په دې باندې ټوله کوم مخلص وګړي چې کوم دي یا مخلص کارکنان چې کوم دي هغې ته به لکه تکلیف دی بالکل جی لکه ډېر زیات ملګري په دې باندې په تشویش کې دي چې یاره تر اوسه پورې خوشې سم روانو او اوس پکې دا یو خبره راپورته شوله چې د امارت خبرې پکې راغلې چې یاره یو وایي چې زمونږ سړی به امیري په ګروپ وایي چې زمونږ سړی به امیري نو زه دا یو درخواست کوم دا مشران که زما دا خبره هغې ته ورسېده نو مهرباني دې وکړي شي په دې باندې دی لغونته کې خاطر نه درنې زه دا خبره کوم په میډیا باندې کوم او په دې غرض باندې کوم چې دغه زموږ د مشرانو ته دا خبره ورسي چې دا فساد ختم کړي د مسله حل شي د وحدت مظاهره وکړي چې دلته کې موږ د امارت دپاره او دغه د عهدو دپاره موږ جنګ کوو نو لکه دا خبره نه ده ستاسو ډېره مننه کوو چې موږ له وخت راکړو او زموږ کتونکو سره ډېر خوب کلام هغه شریک کو دغه شان به موږ ستاسو کلامونه جدا جدا هم نشر کړو انشاءالله او بیا به د بالاګ علیه السلام کوو ځکه چې محفل ډېر خوندور او ډېر خوند وکړو او یو ځل بیا هم ستاسو مننه او ستاسو د ملګرو مننه